تشریف راوړي او حاضرینو ته خپله وینا ور واوروي. د افغانستان دفاع وزیر محترم مولوي محمد یعقوب مجاهد صاحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طولو محترم حاضرين مشران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم موږ او تاسو چې جهاد کاوه، قربانۍ مو ورکولې، ستړیاوې مو ګاللې، دا د دې دپاره وه چې موږ د خپل وطن د کفري اشغال څخه خلاص او په دې نظام کې بیرته هغه اسلامي نظام چې د دوی لخوا څخه ړنګ شوی و اعاده او پر موږ او تاسې باندې جهاد فرض عین. نو د الله جل جلاله لخوا څخه را باندې فرض شوی جهاد دې ته مو ملا تړلې وه، هر قسم قرباني مو ورکوله، زحمتونه مو ګالل، شهیدان مو ورکړل، کونډې و یتیمان راته پاته سول، زخمونه مو وګالل، اسارتونه او بندونه مو وګالل. بالاخره د دې ټولو قربانیو او د اوږدې شل کلنې مودې وروسته د الله جل جلاله په خاص فضل او نصرت سره موږ او تاسې هغه اهداف چې غوښتل مو هغه مو ترلاسه کړل. هم اشغال په کامله معنا د افغانستان څخه ختم شو او اشغالګر په تیښته باندې د دې وطن څخه ووتل او پښې سپکې کړې. موږ او تاسې د خپل زړه هغه ارمان چې دا 20 کاله مو درلودی او هر راز قربانۍ مو د هغه دپاره ورکولې، هغه مو لاسته راغی. اوس وخت د دې دی چې د خپلو 20 کلونو قربانیو د ساتلو دپاره د دې خپلو ټولو تکلیفونو، زحمتونو، بندونو، اسارتونو، زخمونو په نتیجه کې د راغلي ثمرې د حفاظت لپاره کار او دا وسات. ګورئ، همیشه مسلمانان د جنگ په ډګر کې، د جهاد په ډګر کې، د مبارزې په ډګر کې بریالي شوي وي، بریا یې موندلې وي. خو کله چې نظام لاسته ورځي په هغه وخت کې بیا دا نظام ورڅخه خرابېږي او مکار دشمن همیشه کوشش کړی دی کله چې د جنگ په ډګر کې ناکامه کیږي د مختلفو لارو کوشش کوي چې بیا د خپل ماته یا هغه خپل د ماتې په اصطلاح کسات یا غچ د مسلمانانو څخه په دغه طریقه واخلي چې هغه ثمره بیرته د مسلمانانو په لاس ورنیسي. نو خپل استخبارات هم په کار اچوي، امکانات هم په کار اچوي، مطبوعات هم په کار اچوي، قسم قسم تبلیغات هم کوي، د اختلافونو د اچولو کوشش هم کوي، د بې اطاعتۍ د رامنځته کولو کوشش هم کوي او په مختلفو لارو کوشش کوي چې مسلمانان هغه ثمره چې لاس ته یې ورغلې ده هغه بېرته د لاس څخه ورڅخه وباسي. موږ او تاسو په دې افغانستان کې شاهدان یو چې د روسانو په مقابل کې په کلونو جګړه وسوه، جهاد وسو، قربانۍ ورکول سولې، پاکې وینې توی سوې، په ډېر قوي عزم په یو پاک نیت باندې جهاد وسو. خو کله چې روسي اشغالګر مات سوه او مجاهدینو ته الله جل جلاله فتح ورنصیب کړه، بیا تاسو ولیدل چې ثمره څه سوه.
په کومو مشکلاتو اخته شو. دا نږدې تاریخ موږ تاسو باید پند ورڅخه واخلو. اوس چې موږ او تاسې یو اسلامي نظام د افغانستان پر خاوره باندې حاکم کړی دی، تاسو ګورئ د کفارو لخوا زموږ په خلاف څومره دسیسې روانې. هغه اشغالګر چې د دې ځای څخه په ټیټو سترګو وتلي دي، نن زموږ او ستاسې په مقابل کې د نورو هغو حربو څخه کار اخلي چې زموږ او ستاسې نظام ضعیفه کوي، تر سوال لاندې یې راولي. کله وایي د امارت په مجاهدینو کې په مشرانو کې اختلافات، دا یوه ډله ده، دا بله ډله ده، دا بله ډله ده، دا بله ډله ده، خیالي ډلې دې جوړوي. کله وایي په افغانستان کې امنیت نشته، کله وایي افغانستان حکومت ټول شموله نه دی، کله وایي په افغانستان کې داعش قوت پیدا کړی دی، د داعش مخه د اسلامي امارت نشي نیولی، کله وایي امارت او القاعده دا سره نږدې دي او القاعده بیا په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دلته به بیا د هغوی مراکز جوړیږي او بیا به د افغانستان د خاورې څخه نړۍ تهدیدوي. تاسو وینئ روزانه دا راپورونه د ویاندویانو په خوله، د وزیرانو په خوله، د جمهور رئیسانو په خوله، د استخباراتي کړیو د خوا څخه تر ګرد د دا شان نشریږي. زموږ او ستاسې ذهنیتونه را خرابوي. کله وایي اسلامي امارت د امریکایانو سره یو هوکړه کړې ده، کله په بل تعبیر باندې داسې د داعش د خولې څخه یا د نورو دغسې یو فتنهګرو د خولې څخه دا راباسي چې نور اسلامي امارت کې هغه اسلام او هغه دین او هغه دغه نه دی پاتې، دا د کفارو سره متحد شوي دي یو څه او بل څه. نو دې ټولو شیانو ته باید موږ او تاسې هوښیار متوجي. 20 کاله موږ تاسې د دې اسلامي امارت په رهبرۍ کې چې اکثر هغه مشران الحمدلله اوس هم ژوندي دي او د اسلامي امارت رهبري کوي، په دې سختو حالاتو کې، په دې سختو شرایطو کې چې هم زور په کار واچول شو، هم زر په کار واچول شو، هم زارۍ په کار واچول شو، خو هغوی انحراف ونه کړي. هغوی د خپلو ملګرو او د خپلو شهیدانو سره خیانت ونه کړي. نن به یې څنګه کوي؟ کلا وحاشا. پر خپلو مشرانو باندې اعتماد وساتئ، اطاعت یې وکړئ، د نظام د استحکام دپاره کار وکړئ. اوله کله چې په دوحه کې یا په قطر کې مذاکرات پیلېدل، تر هغه وخته پورې هیڅ مذاکرات نه و سوي. دا تشویشونه، دا مشکلات، دا ملګري به اکثر کېدای شي شاهد وي په هغه وخت مجاهدینو کې را پیدا شو چې دا خو د کفارو سره سوله کېږي، دا به د کفارو سره یو تړون کېږي، دا به بیا د جهاد ثمره د لاس څخه وځي، دا اوس دا مشران بدل سوي دي. په هغه وخت کې هم داسې مجالس جوړ شول، د مجاهدین وپوهول شو. تاسو ولیدل چې په مذاکراتو کې یا په اسلامي او شرعي کوم حکم باندې یا په ملي ګټو باندې معامله وشوه. یو ادنا هغه څه چې هغه زموږ د عقیدې او زموږ د دین سره په مخالفت کې و، دا وشوه. د هر څومره فشارونو په زغملو سره بیا هم داسې حالات تاسو باور وکړئ چې پر دې ملګرو باندې راتلل یا راغلي ول چې د سهاره څخه تر مازدیګره، د مازدیګره څخه تر سهاره خپل ځان چا ژوندی نه پرځاوه چې خامخا به زه ویشتل کېږم، خامخا به زه بندي کېږم. او موږ تاسې ولیدل، زموږ تاسې مشران جمله عبیدالله اخوند مرحوم د څه شي قرباني سو؟ د همدې قرباني سو چې په اسلامي نظام او په افغانیت کې معامله نه کول، چاته یې سر نه ټیټاوه. جمله برادر اخوند څو کاله په زندان کې ناست. شهید سعید محترم منصور صاحب د څه شي قرباني سو؟ ګورئ منصور صاحب چې خپله وینه توی کړه او خپل وجود یې کباب کړي، دا د دې دپاره و چې هغه د دین په دین کې معامله نه کول، په افغانیت کې معامله نه کول، په استقلال یې معامله نه کول. همدا شی چې ونه زغمل سو
ګورئ مشرانو مو هم قربانۍ ورکړي دي، کشرانو مو هم قربانۍ ورکړي دي، بندونه تیر سوي دي، زحمتونه ګالل سوي دي. د دې ټولو شیانو په نتیجه کې اوس موږ تاسې دا دلته سرلوړي ناست د شهیدانو ارمانونه باید هیر نه کړو، او هېرېدل یې دغه دي چې موږ داسې اعمال کوو، داسې افعال کوو چې هغه د دې نظام و علیا منافعو ته ضرر رسوي، بې نظمي جوړوي، بې اطاعتي جوړوي، د نظام په مقابل کې چیلنجونه را پیدا کوي. ډېر باید متوجه یاست. اوس به ته کار کوې، شپه او ورځ به پر ځان یې وکړې، هر یو به د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې خپل پوره کوشش کوي چې زه د خپل مسؤلیت په چوکاټ کې په حدودو کې څنګه کولی شم چې نظام ته ګټه ورسوم و دې افغانستان ته ګټه ورسوم، بیا هغه دربدرۍ او ناخوالي بیرته زما د اعمالو او افعالو په وجه را ونه ګرځي او غفلت ونه کړي. خپل ملګري باید متوجه کړو چې کار وکړو، د نظام په پښو ودرو، داسې یو نظام جوړ کړو چې په ټوله نړۍ کې هم کفر او اسلام و دې ته ګوته په غاښ سي او حیران سي چې مسلمانان دومره ظرفیت لري چې دا کار وکړي. نو دا نظام کار غواړي، دا نظام خدمت غواړي، دا نظام خوله غواړي، دا نظام دماغ ستړي کېدل غواړي، بدن ستړي کېدل غواړي. خبره خلاصه نه ده، جهاد خلاص نه دی، دغه جهاد دی، دغه خدمت دی، دا به کوو، دا به تر هغه وخته کوو چې دا فرض مو د غاړې څخه دغه کړي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، قوت برابر، قوت دغه دی. دی ډرون جوړي، ته باید ډرون جوړ کړي، دا پر تا باندې فرض ده چې ته به ډرون جوړې. دی تیاره جوړولی شي، دا پر تا فرض ده چې ته به تیاره جوړې، دغه در باندې فرض ده، دا جهاد دی. دی مرمۍ جوړوي، دی د اسلحې د جنګ مکمل اسباب لري، خپله یې جوړوي، خپله یې تولیدوي، دا پر تا باندې فرض ده چې ته به هم دا کوې. د دې مسلمانانو د ساتنې دپاره، د اسلام د حریم او سرحداتو د ساتنې دپاره، د خپل نظام د ساتنې دپاره. خو نن مسلمانانو سره هغه فکر نشته، توان یې د لاسه څخه ورکړی، بس دا فکر دی چې زه ولې جنګ نه کوم، دغه جهاد دی. بس د دې جهاد په مفهوم خلک نه پوهېږي. دا نور موږ تاسې چې دلته خدمت کوو دې ته جهاد نه وایي، د اسلامي نظام د استحکام دپاره چې کار کوو دې ته جهاد نه وایي. اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض دی او لازم دی. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي، جهاد یې جهاد نه بلل کېږي. دا رساله کې تاسو وګورئ، کوئ امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کړي او بیا هم دی رواني جنگ ته، دغه جنگ دی، جهاد نه دی. په دې کې حوالې دي زموږ ستاسې د مقدمینو علماء کرامو د معتبرو کتابو. نو غوښتنه مو دا ده، تقاضا مو دا ده، خواهش مو دا دی چې هم خپله هم خپل ملګري په جهاد پوه کړي، د جهاد په مقصد یې پوه کړي، د دې نظام په اهمیت یې پوه کړي، په دې نظام کې د خدمت کولو په اجر او ثواب یې پوه کړي، جهاد ور وښیاست. د الله په خاطر و دې نظام ته د خپلو خواهشاتو په وجه باید ستونزې او مشکلات جوړ نه کړو. نو الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته ښه درک را نصیب کړي. الله تعالی دې دغه نظام قائم و دائم او مستحکم ولري، او په دې استحکام کې دې الله جل جلاله د خدمت کولو او د دې د استحکام دپاره د کار کولو موږ ته توفیق راکړي، او الله تعالی دې بیا راڅخه قبول کړي. الله تعالی دې موږ تاسو ټولو ته خپله رضا را نصیب کړي، او په دین او په شریعت او په اسلام باندې ښه پوهاوی را نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.